السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ و روغ به یاست. د نن ورځې موضوع مو ده د جنسي رابطې مربوط ناروغي او مشکلاتو معرفت. مخکې له دې چې ویډیو ته ولاړ سو، اول زه تاسو ته وایم چې آیا تاسو ته زما معلومات ګټور تمامیږي کله چې تاسو اورئ د ځان سره دا فکر وکړئ. او بیا دا لاندې سوالونه چې زه تاسو سره کومه اوه سواله دي، تاسو یې په ذهن کې اماده وساتئ چې تاسو د ویډیو ته داخلیږئ. اول سوال دی: آیا تاسو کې یو نفر له جنسي رابطې پرهیز کوي؟ یعنی په میړو په معاینه کې یو نفر د جنسي رابطې څخه پرهیز کوي که یا؟ آیا تاسو کې یو له جنسي رابطې څخه ناخوښه یاست؟ د جنسي مشکلاتو له خاطره د مشترک ژوند ملګري ته مو غوسه یا درد راځي؟ نفرت مو ځینې کیږي؟ آیا مشترک ژوند ملګری مو له تاسو خفه دی د جنسي مشکلاتو له وجې؟ آیا دا خیال کوئ چې تاسو جذابیت نه لرئ؟ یعنې د ژوند ملګري مو ستاسو جذابیت نه ویني، تاسو احساس کوئ چې زه جذابیت نه لرم، ښایست نه لرم، دا شیان نه لرم. تاسو دواړه دا فکر کوئ چې تاسو جنسي رابطه کې تجربه نه لرئ؟ آیا د ناامنۍ یا د نه مهارت درلودلو احساس په جنسي رابطه کې کوئ؟ مخکې له دې نه چې د دا سوالو جواب ته راسئ، تاسو ته یو څه وایو. که تاسو غواړئ په دا زما د ویډیوګانې د لارې خپل جنسي روابط سم کړئ، چې یو لړۍ ما شروع کړې ده د شنه پوړني په توسط، ټوله ویډیوګانې به په شنه پوړني کې ډکیږي. وایي که تاسو د طلاق په لټه کې یاست، یعنې روابط مو دومره خراب دي چې نږدې دی طلاق واخلئ، نو دا ویډیو تاسو ته فایده نه کوي چې تاسو جنسي روابط زده کړئ. یا نور مشکلات لري په مشترک ژوند کې، هم دا ویډیو وایي فایده نه درته کوي. یا یو نفر علاقه نه لري، ستاسو دوه میړو معاینې په مابینځ کې یو نفر علاقه نه لري چې جنسي رابطه زده کړي، هم دا ویډیو ستاسو په درد نه خوړل کېږي. تاسو مخکې له دې نه چې زموږ ویډیوګانو ته راسئ، باید خپل د ژوند مشکلات حل کړئ، خپل مشکلات حل کړئ، یو بل درک کړئ او کوشش وکړئ چې نوی ژوند شروع کړئ. که تاسو نوی ژوند شروع کوئ، نو بیا راسئ او زموږ ویډیوز واورئ، تاسو ته به فایدهمن یاست. وایي دا ویډیو د هغه کسانو لپاره دی چې د مثبت تغییر غوښتونکي دي او غواړي زده کړه وکړي. وایي که مشکل حس کوئ جنسي رابطه کې، نو روانشناس ته ورسئ. دواړه داسې کار مه کوئ چې تاسو خپل په مابینځ کې خبرې پکښې وکړئ. خپل په مابینځ کې خبرې د لا جنګ او د لا مشکلاتو سبب کیږي. حتما کوشش کوئ چې د روانشناس سره یا په تلیفون کې تماس ونیسئ، دواړه مسلسل خبرې ورسره وکړئ او یا هم خپله حضوري ورسئ. راځو خپل موضوع ته، د جنسي رابطې مربوط ناروغي او مشکلاتو معرفت. اول وایي داسې هم کیږي چې بې له صمیمیت او مینې څخه جنسي رابطه ولرو، خو خوندوره جنسي رابطه هیڅ وخت نشي کېدلی چې تاسو د مینې او صمیمیت بغیر جنسي رابطه ولرئ. وایي اکثره جنسي مشکلات د نه صمیمیت څخه جوړ شوي دي، نه د جسمي یا فزیکي ناجوړیو څخه. وایي تاسو کوشش وکړئ چې روانشناسان تاسو پوه کوي، روانشناس چې تاسو پوه کوي چې د ښه جنسي رابطې کیفیت ستاسو د ارتباط په کیفیت پورې اړه لري. یعنې که تاسو جنسي رابطه نیسئ او تاسو وایاست چې زموږ د جنسي رابطې کیفیت کې مشکلات دي، دا مشکل لرم، مشکل لرم، مخکې له دې چې تاسو درمان ته راسئ یا ستاسو درمان وسي، ستاسو اکثره مشکلات په جنسي رابطه کې پر صمیمیت باندې راڅرخي. چې تاسو میړو معاینه څومره صمیمیت سره لري، څومره سره ګران یاست، څومره خبرې سره کوئ، څومره یو بل ته مینه ورکوئ. نارینه اول جنسي رابطه غواړي، ښځه اول ناز غواړي، ښځه اول مینه غواړي. دا تاسو څومره یو بل ته ورکوئ. یعنې بعضې مشکلات اصلا فزیکي شتون نه لري، و بعضې مشکلات بیا فزیکي شتون لري. مثلا هغه مشکلات چې موږ تاسو ته اوس د خبرې کوم، هغه د خبرو په واسطه چې تاسو کوم مشکلات حل کیږي، دا یعنې حل سول. خو هغه مشکلات چې د خبرو په واسطه نه حل کیږي، یعنې تاسو جدي تداوي ته نور هم ضرورت لري. وایي که په ساده مشاوره مشکل حل نسو، بیا نو تاسو جدي مشکل لري د جنسي رابطې، بیا تاسو د روانشناس سره په تماس کې سئ، تر څو هغه ستاسو مشکل واوري او په دې پوه سي چې تاسو څومره په مشکل کې یاست. وایي د مشترک ژوند ملګري کله د یو بل جنسي یا عاطفي شتون حس نه کړي. یعنې تاسو باید کله چې جنسي رابطه نیسئ یا ژوند سره کوئ، باید یو د بل جسمي او عاطفي شتون حس کړئ.
ګوره بعضې وخت په تېر ویډیو کې ما درته ویله چې حضرت محمد اسلام ویل دي چې خپل مېرمنو ته د پرندګانو په رقم مه راځي چې راسې پرې وموښلئ ځینې ایسته سي. که مېرمن یا مېړه ستاسو جسمي بدن حس کوي باید ستاسو عاطفي شتون هم حس کړي. وایي اکثره جنسي مشکلات جسمي یا فیزیولوژیکي شتون نه لري. جنسي مشکلات د عاطفي، شناختي او احساس نشتون له وجې وي. اکثره جنسي مشکلات ګورې دا شاید لږ مشکل یې، جنسي مشکلات د عاطفي، رواني او احساسي مشکلاتو له وجې تاسو ته پیښیږي. که دا مشکلات نه وي او تاسو وایاست چې نه موږ د عاطفي نګاه سره ډېر سره کلوز یو، موږ رواني نګاه سره هم کلوز یو، موږ احساس مو هم سته، خو بیا جنسي مشکل لرو، هغه وخت ستاسو مشکل ته موږ رسیدګي کوو. وایي نه تشخیص سوی ژور خفګان د دې سبب ګرځي چې په جنسي رابطه کې ډېر جدي مشکلات پیښ سي. خو هغه کسان چې په ژور خفګان اخته دي، تشخیص یې سوی دي، خپله دوا پر وخت خوري، هغوی دا مشکل نه لري. هغه کسان چې ژور خفګان یې تشخیص سوی نه وي او ژوند کوي. وایي له راتلونکې ویره یا انګزیټي هم پر جنسي مشکلاتو باندې تاثیر کوي. شخصیتي ناجوړي، بعضې انسانان شخصیتي مشکلات لري، هغوی دې ته ضرورت لري چې شخصیت یې درمان سي، تداوی یې وسي، خو هغه دوی دا تداوی نه کوي، هغه یې پر جنسي روابطو باندې بد تاثیر کوي او د ناروغیو سبب ګرځي. وایي لوړ ناروغۍ په 3 بخشو کې زموږ صحت باندې تاثیر کوي، یو په ټولنیز توګه، یو په رواني توګه، یو په بیولوژیک توګه. یعنې کوم 3 شیان؟ نه تشخیص سوی ژور خفګان، او بل لراتلونکې ویره انګزیټي، او بل شخصیتي ناروغي زموږ په بدن کې پر 3 شیانو باندې بد تاثیر کوي. یو په ټولنیز توګه موږ ته مشکلات جوړوي، یو په رواني توګه جوړوي، یو په بیولوژیک توګه. راځو په اجتماعي توګه موږ ته څه رقم مشکلات جوړوي. اول په اجتماعي توګه په خپل منځني روابطو کې فشارونو احساس کوو، له دندو او ټولنیز روابطو څخه لاس اخلو، د ټولنیز حمایت نشتوالی حس کوو، مشترک ژوند ملګري او اولادونو ته د علاقې کموالی حس کوو. همدا شان بیرته زموږ په رواني حالت هم بد تاثیر کوي. په رواني حالت کې زموږ ته کوم مشکلات جوړوي؟ په تمرکز کې مشکلات راته جوړوي، د غصې احساس مو ځپل کیږي، نو څه کولی پر یو چا غصه وکړو، ډار ویره لرو چې شاید دا نفر ما ووژني، دا نفر ته زه غصه نسم کولی، او رنګ به مې بد سي، در حال کې هغه نفر چې نورمال حالت لري، هغه چې چاته غصه راسي داسې غصه ورته کوي ځای، لیکن دغه نفر چې ناروغي غصه خپل د غصې احساس ځپي، دا چې ته ځپې هغومره ستا پر جنسي رابطې باندې منفي تاثیر کوي. پر ځان باور یې کمیږي، د ناامیدۍ احساس کوي، ژوند ته ډیر دقت کول راتلونکي ته بې باوره یي، یعنې په دا روزانه ژوند کې ډیر ژوند ته دقت کوي، هر شی جدي نیسي، دا خبر وسول هغه خبر وسول. اوس مثلا زموږ په رقم کسان چې موږ یو څه د انساني علومو کې درس ویلی دي، موږ ته چې مخامخ هم خلک ښکنځل وکړي، په ټولنو کې مو بې عزته کړي، په رسنیو کې مو بې عزته کړي، مخامخ هر څه ورته وکړي، پر موږ دومره بد تاثیر نه کوي. لیکن هغه څوک چې په ناروغۍ اخته یې دا مشکلات ورته راځي او دا مشکلات په جدي توګه ستاسو پر جنسي روابطو باندې بد تاثیر کوي، له ژوند نارضایتي ښکاره کوي، د ګناه احساس کوي، د تنبیه انتظار کوي، په دا انتظار کوي چې یو څوک راسي پر د منت وکړي، پر د غصه وکړي، درته لار ور وښیي، خپل په زړه یو څه نسي کولی. دغه د تنبیه احساس هم ستاسو یعنې جنسي روابطو باندې اثر کوي. په تصمیم نیولو کې مشکل لري، تصمیم نسي نیولی، وسواس لري. راځو په بیولوژیکي توګه څه رقم ناروغۍ زموږ پر کوم شیان دي چې زموږ پر جنسي رابطې باندې تاثیر کوي. وایي د ښه خوی کمښت، ښه خوی نه کوي، هریانې، د چا سره ښه صمیمیت نسي کولی، دوستۍ نسي کولی، بې ارامي او خفه کوونکی احساس لري، پر تناسلي آلې واک او د انزال کموالی، پر تناسلي آلې خپل واک د لاسه ورکوي، ډېر ژر ځینې دغه کېږي، دا د شخي حالت ته چې ولاړ سي ژر دا د شخي حالت ته منځل سي، او د انزال کموالی راځي، په ښه توګه نه انزال کېږي.
د وزن او اشتها کموالی راځي. په خوب کې شوالی مشکل راځي. سهار وختي له خوبه یو دم ویښېدل. سهار وختي باید موږ نورمال د خوبه راکښېنو پر هغه ټایم چې ټول انسانان راکښېني، نه چې د هغوی څخه وختي راکښېنو او بیا انتظار کوو ته وجه چې خلک راکښېني او دنیا وچلیږي. د جنسي تصوراتو کموالی، جنسي تصورات یوه ذهن ته نه راځي. د حرکت وروالی، په جنسي رابطه کې حرکت کمیږي. د انرژي له لاسه ورکول، دا هغه شیان دي، دغه مشکلات چې اوس ما تاسو ته وویل هغه وخت تاسو ته پیدا کېږي چې په تاسو کې یو څوک د ژور خفګان ناجوړي لري، د راتلونکي څخه ویره لري یا شخصیتي ناروغۍ لري، نو بیا دغه رقم توګه ستاسو پر بدن باندې تاثیر کوي او ستاسو جنسي روابط متضرر کوي. راځو موږ روانشناسان د سکس کلینیک په نامه یو ځای جوړو. زما خپله دا یو هیله ده چې زه په کابل کې یو سکس کلینیک جوړ کړم، د خلکو جنسي مسایل د نږدې سره واورم، د هغوی تداوي وکړم. په دا کې به زما سره د ډاکټرانو یو ټیم راسره وي. دا زما خیالات دي چې زه غواړم په خپل وطن کې ولرم، خو دا مصرف ته ضرورت لري او هغه مصارف موږ نه لرو. په سکس کلینیک کې موږ سکس تراپي کوو او بل سیکشوال ټریټمنټ کوو. راځو په د سکس کلینیک یعنی د جنسي رابطې کلینیک، دا کلینیک کې تاسو ته سکس تراپي کوي، یا د خبرو د لارو ستاسو د جنسي روابطو مشکلات در حلوو، یا د سیکشوال ټریټمنټ په توسط یعنی مکمله تداوي درکوو، دوا درکوو او ستاسو د سیستم چې تاسو مشکل لرئ دا در حل کوو. دا یو څه هغه وخت اسانه کیږي چې ټیم د ډاکټرانو کوي. فعلا په افغانستان کې فکر نه کوم چې داسې یو شفاخانه موږ راوباسو، کلینیک راوباسو دا چې پر مخ ولاړ سي، ځکه چې مجبوره یم زه که درځم باید د ځان سره خارجي ډاکټران درولم او د هغوی فیس لوړېږي او بیا یې خلکو ته د مرستې پر ځای به اقتصادي غټ تاوان ورسو. صبر به وکړو چې یو څو عمر نوي محصلین فارغه سي بیا به یو سکس کلینیک راوباسو. یعنی تاسو که هر رقم جدي جنسي روابط مشکلات لري امکان لري په سکس کلینیک کې حل شي. راځو بلې موضوع ته وایي کله چې موږ تمه لرو هغسې جنسي رابطه مخته ولاړه نه سي نو د ناامیدي، غوسې او جدي تشویش احساس راته پیدا کېږي. دغه احساس بیرته چې موږ ته پیدا کېږي زموږ په جنسي روابطو باندې بد تاثیر کوي. موږ باید کوشش وکړو خپل جنسي روابط که غلط سي ډېرې جدي نه نیسو، که چیرې ښه جنسي رابطه ونه نیسو ډېرې جدي ونه نیسو. ستاسو که د تېرې ویډیو کې په یاد دي ما درته ویل چې جنسي روابط پر څو رقمه دي، یوه تیزه جنسي رابطه وي، یوه کراره جنسي رابطه وي، یوه ګرمه جنسي رابطه وي، یوه سرده جنسي رابطه وي، یوه ډېره خوندوره وي، یوه ضعیفه وي. یعنې جنسي روابط ډېر اړخونه لري. یو ژر انزال سي، په یوه کې ډېر انزال سي. دا مسایل یې ډېر جدي مه نیسه، پر ذهن باندې ډېر فشار مه راوله چې ولا جنسي رابطه مې خرابه سو. کوشش وکړه چې خرابه سي دویمې باندې کار وکړې چې مخته راسي. جنسي رابطه دا رقم دی لکه د ژوند مشکلات، که پکښې سټک سولې ودرېدلې نو ته مخته چې ځې تا ته مشکلات جوړېږي. خو که ته مبارز کوونکی شخصیت ولري، که ته مبارزه وکړې، که ته مخته ځې، دا د ځان سره وایه چې ولا دا مشکلات دي، خیر دی دا به زه حل کړم، مخته به ځم. خو که په دا باور یا روحیه باندې ستا جنسي رابطه ښه نه سول بیا به ته روانشناس ته یا هم روان پزشک ته یا هم سایکیټریست ته مراجعه کوې. وای کامیابه کسان هم کله ښه جواب نه وایي یوه جنسي رابطې ته. د کامیابو کسانو سمو هدف دا دی هغه کسان چې په جنسي رابطه کې هېڅ نه جسمي مشکل لري نه رواني مشکل لري. کله جنسي رابطه ځینې خرابېږي. ښه جنسي رابطې ته دغه ته د جنسي رابطې مشکلات وایو. یعنې هغه نفر چې هېڅ جنسي مشکلات نه لري، هغه نفر چې هېڅ مشکل په جنسي رابطه کې نه لري، هغه هم امکان لري د یو خرابه جنسي رابطه تجربه کې. سم لکه د ژوند مشکلات یو نفر یې ډېر نازولی، ډېر یې کورنۍ توجه ورته کوي، هغه هم کېدای شي په رواني مشکلات اخته سي. نو جنسي مسایل هم داسې دي منحصر به فرد دي. مثلا زما مخ څه رقم دی، زما د میړه مخ څه رقم دی، زموږ دوو رابطې دغه رقم لکه مخان چې مو فرق سره لري دغه رقم مو جنسي رابطې فرق لري. د ټولو انسانانو جنسي رابطې د یو بل څخه فرق لري.
وای خلک جنسي مسایلو اړوند خبرې نه کوي یو د بل سره، دا یو شرم ګڼي په ټولنه کې او ډېر جدي شرم یې ګڼي. دوی د نورو خلکو په مشکلاتو نه خبرېږي، نو دا ځان ته داسې فکر کوي چې والله دا زما جنسي رابطه چې نو ده دا تر ټولو خرابه ده، تر ټولو ګنده ده، تر ټولو بد احساس ماته راکوي. خو داسې نه ده. وای کله موږ د یو نفر سره جدي جنسي مشکلات لرو خو د بل کس سره هیڅ جنسي مشکل نه لرو. بعض وخت هغه ښځې چې مثلا 2 مړونه یې تجربه کړي یا 3 مړونه تجربه کړي، هغوی به لیدلي چې د یوه سره جنسي رابطه کې مشکل لري د بل سره نه لري. هغه نارینه چې څو مېرمنې لري هغوی هم دا تجربه کړي دي، د یوې مېرمنې سره جنسي رابطه کې مشکل لري د بلې سره بیا نه لري. په نارینو کې عمومي رواج لرونکي مشکلات به تاسو ته معرفي کړو چې په جنسي رابطه کې نارینه د کوم مشکلاتو سره مخېږي. یو، جنسي الیه د شخوالي مشکل لري. د جنسي اله چې کله موږ جنسي رابطې ته داخليږو یو جدي شخوالي مرحلې ته رسیږي. دغه شخوالي د دوی څخه ډېر ژر دوی د لاسه ورکوي. راځو وایي جنسي رابطه کې تناسلي اله د 2 دقیقو څخه بیا تر 8 دقیقو پورې د شخوالي حالت کې پاتې کیږي. وای دا خلکو ته ډیره حیرانونکې چې موږ روانشناسان ورته وایو چې د ستا په جنسي رابطه کې ستا د تناسلي الیې شخوالی د 2 دقیقو څخه تر 8 دقیقو پورې وخت نیسي. تر دا که ډیر سي دام نه جوړېده، که در دا کم سي دام نه جوړېده. یعنی دا رقم نه ده جنسي رابطه چې تاسو شروع کړئ د شخوالی نو بس 20 دقیقې دوام وکړي، دا ناممکنه ده. و د خوند شروع او ختم به تاسو 18 دقیقو ته بوزي، لیکن دغه د جنسي الیې شخوالی تاسو ته د 2 دقیقو څخه تر 8 دقیقو پورې ټایم دی. تر هغه کم لوړ باید نه، باید تداوی د ځان وکړي. وای ژر یو مشکل دغه د تناسلي الیې شخوالی دی. بعضې وایي زما دا ډېر عمر شخ پاتې، بعضې وایي زما دا ژر شخوالی د لاسه ورکوي. چې عمومي معلومات چې موږ تاسو ته درکولی سو دغه دی. که تاسو د 2 دقیقو او د 8 دقیقو ترمنځ یاست خو ښه، که نه یاست نو بیا تاسو ټریټمنټ ته ضرورت لري. دویمه موضوع ژر انزال یا تیز انزال. بعضې ځوانان ژر انزال کیږي، ژر انزال ورته راسي، خوند هم ځینې وانخلي او اذیت کوونکی احساسات دوی ته پیدا سي. یو ځوانان دي چې تیز انزال کوي. تیز انزال څه مطلب دا دی؟ انزال قرار شروع سي یو دم د خوند و اوج ته ولاړ سي، یعنې د دا ځای څخه یو دم وزغلي دلته چې راوزغلي هغه تیز خوند ته ولاړ سي، بیرته هر څه سرکوب سي او د منځه ولاړ سي. دا هم ځوانان ډېر پریشانه کوي. که تاسو په دغسې یو حالت کې یاست چې په شخوالي کې هم مشکل لري، د 2 دقیقو د 8 دقیقو ترمنځ نه دی او ژر هم انزال کیږي یا تیز انزال کیږي، دا باید تاسو خپل د ځان ټریټمنټ وکړئ. راځو په ژر انزال کې بیا 3 مشکلات تقریبا راځي. وای دلیل یې خپله ژر انزال یې، یو مشکل یې چې خپله ژر انزال کیږي. بل دلیل د جنسي رابطې څخه لذت نسي اخیستلی، یعنې دا ژر انزال یا تیز انزال د دې سبب سي چې دوی د جنسي رابطې څخه هیڅ لذت نه اخلي. بل جدي د انزال مشکلات لري، مثلا نسي کولای چې اته صحیح دخول وکړي یا په دخول کې ډېر ژر واک د لاسه ورکړي. وای کله جنسي مشکل وي په مهارت زده کولو سمیږي، کله جدي تداوي ته ضرورت لري چې تاسو یې باید وکړئ. ژر انزال هم یعنې که اوس تاسو ته یو ذهنیت پیدا سو چې زما جنسي اله باید د 2 دقیقو څخه بیا تر 8 دقیقو پورې په وخت کې شخوالی ولري. که دا ډېر سي یا کم سي زه باید د ځان تداوي وکړم. ژر انزال چیش ته وایي چې تاسو د دخول تر مخه انزال سي یا چې دخول ته ننوځئ یو قرار خوند احساسوي او یو دم تیز حالت ته ځي او بېرته یې د لاسه ورکوي، نو دا جدي مشکلات دي. ګوره د ډاکټر صاحب پروانې په خبره مې سر نه مشکل نه حل کیږي. زه کوشش کوم چې مشکل حل کم، نه حل کیږي، نو زه چیش کوم، زه باید مراجعه وکم مخامخ. دریم ناجوړي چې په نارینو کې پیښیږي، ګوره یو د جنسي الیې شخوالی مشکل دی، یو د ژر انزال یا تیز انزال مشکل دی. بل دریم چې دی د انزال وخت کې د خوند اوج ته رسیدلو کې مشکل دی.
دغه مشکل ډیر رایج نه دی، ډیر خلک دغه نه کوي، شکایت نه کوي، خو د تناسلي آلیې د شخوالي او د ژر انزال څخه او د تیز انزال څخه خلک شکایت کوي، لیکن د انزال وخت کې د خوند اوج ته رسیدلو کې مشکل کې ډیر خلک بحث نه کوي. راځو وای خو خواشینونکی دی دغه احساس، ډیر جدي خواشینونکی دی او باید ځوانان دې ته پاملرنه وکړي چې خوند دې قرار شروع سي، اوج ته ولاړ سي، بیرته قرار در څخه یې لاسي، نه چې داسې یو حالت کې ته واوسېږې چې کنفیوز حالت درته راسي. نو خپل جنسي مشکلات باید جدي ونیسئ، خو په انفرادي توګه یې مه حل کوئ. تاسو روانشناس یا سایکیټریسټ ته مراجعه وکړئ تر څو هغه ستاسو سره کومک وکړي چې تاسو ښه جنسي رابطې ته ولاړ شئ. بله موضوع ده، وای په ښځو کې رواج لرونکي جنسي مشکلات. په ښځو کې کوم جنسي مشکلات منځته راځي؟ اول راځو وای احساسي مشکلات. ښځې امکان لري جنسي رابطې منځ کې د ویرې او له راتلونکي څخه د ویرې سره مخ سي، نو جنسي رابطه ورته بدخونده سي. کله ښځه جنسي رابطه شروع کوي یو دم داسې یو بد احساس ورته راځي، بدې خاطرې ورته راپه یادېږي، بد حالات ورته راسي، حتی ویره لري د جنسي رابطې څخه، د خوند څخه یې هم ویره لري، حتی خپل د خاوند څخه ویره پیدا کړي، چې دا مشکلات په ښځو کې ډېر رایج مشکلات دي او د دوی د خفګان سبب ګرځي. وایي د احساس مشکلات په جنسي رابطه کې د ډېرو نورو جنسي مشکلاتو سبب ګرځي. یعنې که ته بعضې وخت موږ جنسي رابطه د خاوند سره نیسو، زموږ خاوند موږ په عاطفي نګاه ښه نه تغذیه کوي، د جنسي رابطې په جریان کې یو دم خپل د خاوند هغه بده ورځ، بده خاطره راپه یادېږي او دا د دې سبب کېږي چې موږ بد احساس وکړو. نو په دې کې موږ د مړونو څخه خواهش کوو چې تاسو پر خپل مېرمنو باندې چغې مه وهئ، خپل پر مېرمنو باندې سره غلطه رویه مه کوئ. همیشه په یاد ولرئ یو ښځه که هر څومره لویه ښځه وي، یو ښځه که هر څومره تعلیم یافته وي، که یو ښځه هر څومره علم یې کړي، پیسې ولري، جایداد ولري، کله چې هغه ستا مېرمن سوله ته اول نفر یې، هغه دویم نفر ده. نو کله چې ته یو سکرټر لري، خپل د سکرټر سره بده رویه کوې، چغې پر وایې یا نور کارونه ورسره کوې، دا ته بد په معلومیږي. کوشش وکړه چې دا درک کړې چې ته اول نفر یې په مشترک ژوند کې، مېرمن دویمه نفر سول، نو د دویم نفر سره کوشش وکړئ چې مهربانه واوسېږي او ښه روابط ورسره وساتئ تر څو هغه تاسو ته بیرته ډېره ښه جنسي رابطه درکړي. وای په دغه احساسو کې چې مشکلات پیدا کیږي، دوه مسایل پکښې کې دي. وای په جنسي رابطه کې د احساساتو کنټرول دی، چې دوی خپل احساسات په جنسي رابطه کې نشي کنټرول کولی. دا رقم ښځې باید روانشناس ته مراجعه وکړي تر څو په جنسي رابطه کې پر احساساتو کنټرول ورزده کړو. دویم دی وای جنسي رابطه کې د غوښتلو قوه کمزورې سي، د ښځې علاقه کمیږي. راسي ښځه ستا سره جنسي رابطې ته ښه په خوند در سره جنسي رابطه شروع کړي، یو دم یې علاقه ختمه سي، ایسته سوی راڅخه راسه، لرې سه، یا یې دغه ته غوسه راسي. دا رقم حالاتو سره هم نارینه مخ کیږي. مېرمن یې د جنسي رابطې په جریان کې ورته وایي راسه لرې سه، نه غواړم جنسي رابطه ووینم. دلته د ښځې مود کښته راسي. دا بعضې وخت بیولوژیکي مشکلات یې کیدای سي دوی یو جدي رواني ناروغي ولري او بعضې وختونه کیدای سي ډېر یو بده خاطره ورپه یاد سي، نو بیا دوی داسې یو احساس کوي. وایي داسې حالاتو کې ممکن نارینه خوند واخلي، خو فقط دا دی ښځې خوند نسي اخیستلی. دا بده تجربه ده چې د ناروغیو سبب هم کیږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې په جنسي رابطه کې خپل د مېرمنې پر رضا ولاړ شئ. که تاسو مېرمن تاسو ته وایي چې زما څخه لرې شه، نو ځینې لرې شه، خودغرضه مه اوسېږئ تر څو ښځې عموما د طبیعت مشکل لري، طبیعت یې اوري، دغه مشکل ته جدي توجه وکړئ. دویم مسئله چې د ښځو په ناروغیو کې مشکلات جوړوي، یو خو د احساسي مشکلاتو، دویم جسمي جنسي مشکلات، یعنې په جسم کې یو جنسي مشکل یې. وایي کله د تناسلي آلیې وچوالی ښځې ځوروي، هم نارینه ځوروي هم ښځه جوړوي. د جنسي آله یې ډېره وچه وي. د تناسلي آلیې د اندامونو درد
وای د دواړو یا د نارینه لخوا د دخول څخه مخه نیسي. کله چې نارینه غواړي دخول وکړي د ښځې دغه وچوالی یا د اندامو نه خلاصېدل د دې سبب ګرځي چې ښځه د درد احساس وکړي او د دخول مخه ونیسي. دا مشکل هم په بیولوژیک توګه او تداوی کیږي. یعنی که تاسو دا مشکل لري تاسو باید روانشناس یا سایکیټریست ته مراجعه وکړئ تر څو هغه مسلسل دوا تاسو درس کړي. تاسو وکولی شئ خپل جنسي رابطه منظمه کړئ او د تناسلي آلې کې وچوالی یا تنګوالی یا نه خلاصېدونکي عضلات کنټرول کړئ. درېیمه مسله چې په ښځو کې جنسي ناروغۍ معرفي کوي هغه جنسي خوند لوړترین اوج ته نه رسېدل دي. دا ښځې نه احساسي مشکل لري نه کوم جسمي مشکل لري. د دوی انزال خوند ته رسېدلو کې مشکل لري. وای دوی دا مشکل سره منځته راځي چې دوی د انزال خوند ته نه ځي. ګوره یو مشکل چې دی د احساسي مشکلات و چې هغه باید نارینه ورسره حل کړي. دوهم جسمي مشکلات و چې څه ورته وایي وچوالی په تناسلي آلې کې احساس کیږي، تنګوالی احساس کیږي او د دخول مخه نیسي. یو راځو دوی اوج ته نه رسېږي د جنسي رابطې. راځو وای دا په دې خاطر دوی نه رسېږي چې دا ښځې د جنسي رابطې اړوند علم نه لري چې څنګه خوند واخلي. جنسي رابطه څه ده؟ دوی داسې فکر کوي چې جنسي رابطه داسې یو شی دی چې نارینو ته خوند ورکوي، موږ ښځې احساس نه ورته لرو. دا رقم ښځې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي، روانشناس ته مراجعه وکړي تر څو مکمله جنسي رابطه دوی ته تشخیص. وای د ښځو او نارینو انزال ډیر فرق لري. بعض وخت اکثر وخت زموږ روانشناسانو څخه خلک پوښتنه کوي ښه دا ښځه څنګه انزال کیږي، څه کیسه لري؟ وای انزال ښځو کې کله ډیر ملایم او آهسته وي خو خوند حس کوي. انزال ښځو کې کله ډیر شدید او تیز وي او له شوره ډک وي. دا دواړه حالاتو کې ښځه انزال کیږي. وای چې د ښځو ټول بدن کې علایم لیدل کیږي، یعنې د پرشوره او هیجان لرونکي یا تیز انزال کې د ښځو په ټول بدن کې د انزال نښې لیدل کیږي. وای مثلا د دوی په ځیګر کې حالات تغییر کوي، په چهره کې، په بدن کې یو ډول بدن یې شخوالی احساسي کله چې دوی اوج ته دغه رسېږي د انزال. کله عاطفي انزال هم دا رقم یو حالت په ښځو کې راولي. وای کله نارینه و ښځې په دې شکمن سي چې دا ماینه مې انزال سول که یا دا ښځې سره کم انزال کیږي. وای موږ روانشناسان د دا سوال جواب په ډیرو نورو سوالونو حل کوو. مثلا په دنیا کې موږ ته دا هم ویل سوي چې وای 14% ښځې نسي کولی چې د جنسي رابطې انزال خوند حس کړي. دا دوی جنسي مشکلات لري، بیا یې موږ تداوي نیسو او د دوی تداوي ورکوو. خو بعضې ښځې په اسانه تداوي جوړېږي، بعضې په سخت تداوی جوړیږي. وای په ښځو کې انزال د کلیتورس ناحیې تحریک څخه شروع کیږي. تاسو که د ښځې د تناسلي آلیې شیپ ته وګورئ د دې پر سر باندې دلته دوی یو دغه لري، یو ناحیه لري د کلیتورس په نامه یادیږي. داسې یو ګردی شکل لري. د دغه ناحیې د تحریک څخه یعنې د خوند شروع کیږي، دوی د انزال اوج ته ځي او بیرته راتا کیږي او یو آرامش احساس کوي. وای دغه کله د کلیتورس ناحیه د لمس په توسط د لاس د لمس په توسط دوی د تحریک اوج ته رسیږي. کله د ژبې په توسط د ناحیې دغه ناحیه چې تاسو لمس کوئ ښځه خوند ته رسیږي. ګورئ یو شی ډېر مد نظر ونیسئ. بعضې نارینه خوښیږي چې خپل د تناسلي آله د ښځې په خوله کې واچوي، او یا د بعضې ښځو دا خوښیږي چې خاوند یې د ژبې په توسط د دوی د کلیتورس ناحیه ور په ژبه ووایي او دوی انزال ته ورسیږي. دغه حد کې بعضې وخت نارینه وایي چې او زما مېرمن پر ما ډېره ګرانه دی، هغې تناسلي آله پاکه ده، زه د
ژبې څخه کار اخلم. نه خیر، یا مثلا ښځه وایي زما میړه پر ما ډېر ګران دی، د هغه تناسلي آله پاکه ده، زه یې په خوله کې نیسم. په دې کې موږ مشکل نه لرو. دلته مشکل څه دی؟ موږ ولې وایو دا کار مه کوئ؟ علت یې دا دی چې دغه د انسان خوله چې ده دا د میکروبو ځاله ده. تاسو په دغه خوله باندې دا میکروب را اخلي و جنسي آلې ته بیایاست. هم د نارینه جنسي آله ناروغه کېږي، هم د ښځې ده. نو کوشش وکړئ چې د خولې څخه قطعا په جنسي روابطو کې کار وانخلي. خو که تاسو غواړئ د یو ښځې کلیتوریس ناحیه د جنسي آلې د دوی ته ور تحریک کړئ، کولی شي ښځه خپله هم د لاس څخه کار واخلي او یا نارینه هم د لاس څخه کار ورسره واخلي. وایي ځینې او دغه کلیتوریس ناحیه د جنسي رابطې په شروع کې بعض وخت خپله خوند ته ورسېږي، خو بعض وخت یو فزیکي جلا حرکت ته ضرورت لري چې هغه تاسو کولی شئ د لاس څخه کار واخلي په جنسي رابطه کې. خو مطلب تاسو ډېر کوشش وکړئ چې د کلیتوریس ناحیه انزال ته ورسوئ، تحریک تکیه کوي او هغه خپله انزال ته رسېږي. بعضې ښځې په جنسي رابطې په شروع باندې په ساده دخول باندې یا په هر څومره چې تاسو مینه ورسره وکئ، مچه کوئ، ناز ورکئ، دا د کلیتوریس ناحیه یې نه تحریک کېږي، هغه یو ظاهري مساج ته ضرورت لري. نو بیا تاسو کوشش وکئ چې د لاس څخه په جنسي رابطه کې کار واخلئ. وایي دا چې 14% ښځې د جنسي رابطې څخه خوند نشي اخیستلی، دا تشخیص فقط روانشناس یا هم یو سایکیټریست کولی شي. تاسو نشئ کولی دا تشخیص وکړئ چې زه دا مشکل لرم. موږ ستاسو څخه 300 پوښتنې کوو. د 300 پوښتنو وروسته موږ به دا نتیجې ته رسېږو چې تاسو انزال کېږئ که نه انزال کېږئ. یعنې هر ښځه انزال کېږي، ته تحریک خوند ته رسېږي. د دوی د جنسي رابطې شیپ چې دی د دې پر د سر باندې د شروع چې دا کله د جنسي آله داسې شروع کېږي، په د سر کې دلته د کلیتوریس ناحیه ده چې دوی په انزال وخت ته رسوي. وایي د جنسي خواهشاتو نشتوالی دا موضوع ختمه سول. یعنې د ښځو اړوند مشکلات مو هم وویل، د نارینو اړوند مشکلات مو وویل. اوس راځو عمومي پر جنسي رابطې پر مشکلاتو غږیږو. د جنسي خواهشاتو نشتوالی هم یو جدي جنسي مشکل دی. وایي دا چې د جنسي خواهشاتو نشتوالی هیڅ کړو 2 علته لري. یو د مشترک ژوند ملګري ته د جنسي جذبوالی نشتون. تاسو خپل مشترک ژوند ملګري ته احساس نه لري، جذب کېږئ نه، خوند نه درکوي. دوهم د جنسي خواهشاتو نشتوالی احساس یې، خواهش یې نه لري. نوټ وایي د دا 2 فرق باید تشخیص شي. دا چې ته خپل د خواهشاتو نشتوالی لري که خپل ژوند ملګري ته جذب کېږي نه. بله موضوع ده وایي هغه عوامل چې د جنسي رابطې پر رضایت باندې تاثیر کوي. کوم عوامل دي چې د جنسي رابطې پر رضایت باندې تاثیر کوي؟ راځو وایي عوامل ډېر دي، خو دقیق او څیړنیز عوامل یې 3 دانې دي چې هغه عبارت دي. اول بیولوژیک عوامل دي چې تاسو د جنسي رابطې د رضایت سره مشکل درته پیښوي. بیولوژیک عوامل کېدای شي د جدي جنسي مشکلاتو سبب شي. وایي په مستقیم او غیر مستقیم توګه د بیولوژیک مشکلات منځته راځي. په مستقیم ډول څخه عبارت دي د یو رواني جدي اختلالاتو درلودل، د رواني ناروغیو، جراحي عملیات کول، وروسته زخم یا هم طبي مسایل ولرو لکه شوګر ناجوړي. وایي شکره د اعصابو پر هغه نقطو چې د وینې جریان په جنسي رابطه کې کنټرول کوي تاثیر کوي او جنسي رابطه کې مشکلات جوړوي. وایي شکر ناروغ باید مسلسل خپله دوا وخوري، بیا دا مشکل نه پیښیږي. خو شکر ناجوړي د اعصابو په هغه نقطو باندې بد تاثیر کوي چې د جنسي رابطې په جریان کې د وینې جریان په بدن کې کنټرول کوي، چې دا ډېر مهمه مسله ده. بل راځو په غیر مستقیم ډول سره بیولوژیک عوامل چې زموږ د رابطې پر دغه باندې بد تاثیر کوي، پر رضایت باندې. هغه عبارت دی د بل دغه د جسمي عوامل. په غیر مستقیم توګه سره بیولوژیک عوامل څنګه راځي پر موږ باندې تاثیر کوي؟ وایي جسمي عوامل چې پر جنسي رابطې تاثیر کوي، مثلا زکام کې انسان د ګډوډۍ احساس کوي، ځان چټل احساس کوي. د زکام مشکل
جدي جسمي مشکل نه جوړوي خو جنسي رابطې ته علاقه کموي. یعنې په غیر مستقیم توګه زکام راولاړېږي بې له دې چې کوم جدي جسمي مشکل یې لکه شکر نه جوړي. لیکن زکام په غیر مستقیم توګه زموږ په جنسي رابطې باندې غلط تاثیر کوي. دوهم راځو زموږ د جنسي رابطې پر ارتباط باندې ما وویل چې درې مسایل دي چې عوامل دي چې پر ارتباط باندې بد تاثیر کوي. اول موږ وویل چې بیولوژیک عوامل دي، دوهم وایو رواني عوامل دي. رواني عوامل څنګه زموږ پر د جنسي رابطې پر رضایت باندې تاثیر کوي؟ وایي رواني عامل د شخص پر زده کړه تاثیر کوي چې جنسي رابطه څومره دی زده کوي. جنسي رابطه یې نن ونیوله د هغه څه هېڅ چا یې زده نه کړله و غلطې جنسي رابطې ته بیا هم روانې. اول راځو وایي د شخص جنسي تجربې سره کم جنسي تجربې لري. دوهم د شخص جنسي علم څومره جنسي علم لري. وایي بل احساسات دي، ویره ده، چلندونه دي او د شخص جنسي مهارتونو هم تاثیر لري پر دا باندې چې دوی رواني حالت یې سره کم دی او څنګه دوی دغه کوي جنسي رابطې ته داخلیږي. راځو دا هم وایو دغه کوم عوامل چې زموږ د جنسي رابطې پر رضایت باندې تاثیر کوي. دریم مرحله یې دا ده د وضعیت عوامل، سره کم وضعیت کې دوی قرار کیږي. وای دا عوامل د شخص د فرد له حوزې وتلي دي، یعنې خپله یې نسي کنټرول کولی، د دوی د کنټرول وتلي دي، لکه وخت، مکان یا ځای او مشترک ژوند ملګري. وای مثال وای یو بل ته ټاکلی وخت نه درلودل، میړو مینا یو بل ته ټاکلی وخت نه لري، یو بل ته مینه نه ورکوي، یو بل ته ټایم نه لري، نو د دوی جنسي رابطه په رضایت کې د مشکلاتو سره مخ کیږي. بل مثال دی وای یو نفر طبي ناروغي لري چې د جنسي رابطې د مزاحمت سبب کیږي. بعضی ناروغۍ دي چې د جنسي رابطه کې د چی سبب ګرځي؟ د ډیر جدي مزاحمت سبب ګرځي. یو د شوګر نه جوړي ده، زکام دی او همدارنګه نورې رواني ناروغۍ چې در مخه ما په جدول کې تاسو ته وویله چې یو ټولنیز مشکلات و، یو رواني مشکلات و، یو بیولوژیک مشکلات و، هغه تاسو واورېدل. راځو بل وای د جنس دا درې مسایل خلاص ول او د رضایت عوامل مو هم وپېژندل. راځو اوس وای د جنسي فعالیت د ستونزو درک. د جنسي فعالیت اکثره مشکلات د جنسي فعالیت د ستونزو درک، یعنې تاسو دا درک کړئ چې تاسو په جنسي رابطه کې سره کم مشکلات لري. راځو موږ څو دانې مشکلات لرو؟ درې مشکلات لرو په جنسي رابطه کې. و جنسي فعالیت اکثره مشکلات یې عبارت دي د بیولوژیک عوامل څخه، دوهم رواني عوامل څخه، دریم موقعیتي عوامل سره چې موږ په کم موقعیت کې راځو تر څو جنسي مشکلات راته پیښ شي. په جنسي فعالیت مشکلاتو کې یو یا د څو د یو ځایوالو څخه منځته راځي. یعنې وایي که تاسو جنسي مشکلات لري، دلته موږ تاسو ته ویل چې که تاسو یې غواړئ درکړئ هغه بیولوژیک عوامل دي، رواني عوامل دي او موقعیتي عوامل دي. په دغو درو کې به یا تاسو یو لرئ یا به دوه او درې سره یو ځای سي او ستاسو ته به جنسي مشکلات جوړ کړي. وایي کله جنسي مشکلات مؤقت وي یا دروغجن وي، بیرته د منځه ځي، نو تاسو کوشش وکړئ کله چې جنسي رابطه نیسئ زده کړه ځینې وکړئ، درک ځینې وکړئ او بلې ته ځان اماده کړئ. وایي مخدره مواد د دروغجن مشکلات جوړوي په جنسي رابطه کې. که تاسو شراب څښلي یا مو نور مخدره مواد استعمال کړي یا مو چرس و شیشه او دا شیان کړي، جنسي رابطه تاسو ته مشکلات جوړوي. داسې مشکلات جوړوي کله چې تاسو نشه یاست خو مشکل مو جوړ کړي په رابطه کې. وروسته چې تاسو نشه هم نه یاست، ستاسو په جنسي رابطه باندې مخدره مواد بد تاثیر کوي، ځکه خو موږ ته الله جل جلاله ویلي چې مخدره مواد می استعمالوي دا بد شی دي. بعضې وخت په حصولي توګه پر موږ باندې بد تاثیر کوي، بعضې وخت په حضوري توګه. په حضوري توګه داسې تاثیر کوي چې تاسو مخدره مواد استعمال کړل، جنسي رابطه مو ونیول، غلطه جنسي رابطه او مشکلات سره مخ شولاست. کله تاسو مواد نه انتخاب کړي، د هغه موادو تاثیر راځي ستاسو په بدن کې او ستاسو د دغه سبب کېږي، د غلطې جنسي رابطې سبب ګرځي. په دې هیله چې په دا موضوع مو سر خلاصوي. راځو بله موضوع ته. وایي آیا تاسو جنسي مشکل لرئ؟ دا نو هغه خبرې دي چې نور به تاسو اوس ډېر شیان زده کړي، البته د ویډیو د شروع څخه تر پای پورې. وایي ستاسو ځینې مشکلات په دقیق ډول سره حل کیږي، خو هغه مشکلات چې په مشوره او معلوماتو نه حل کیږي هغه مسلسل رواني او طبي درملنه غواړي. وایي که ته او میرمن دې مشکل یا شکایت نه لري نو تاسو رابطه سمه ده. کله میړو میینه رابطه سره نیسي، پر میینې بد تاثیر نه کوي، پر میړه هم بد تاثیر نه کوي، خو دوی هغه ډېر عمیق انزال ته مثلا
لنډ انزال یا هم مناسب انزال تاسو وایي تشویش مه کوئ ستاسو رابطه سمه ده. خو که تاسو څوک په تاسو دوو کې د میړه معاینه کې څوک مشکل لري او د جنسي رابطې څخه خوشحاله نه وي نو بیا تاسو په درملنه شروع وکړئ. وایي که په لاندې 4 مسایلو کې مشکل لري نو تاسو جنسي مشکل لري. راځي 4 مسایل دي. که دا مسایل کې تاسو مشکل لري نو دا وایي درک کړئ چې تاسو جنسي مشکلات لري. د جنسي رابطې تعداد څو ځله دی، یعنې جنسي رابطه تاسو څو ځله نیسئ. که په دغه کې تاسو تفاهم نه سره لري میړه معاینه، مثلا میړه وایي زه غواړم په هفته کې 5 وارې جنسي رابطه ونیسم، معاینه یې وایي یا زه 3 وارې جنسي رابطه نیسم. که په دای کې تاسو اختلاف د نظر لري نو تاسو جنسي مشکل لري. دویمه موضوع ده وایي څومره جنسي آله شخه کیږي، تاسو څومره خپل جنسي آله چې مشخیږي ځینې راضي یاست دواړه طرفه. دریمه موضوع ده وایي د انزال سرعت او یا نه انزال کېدلو کې تاسو مشکل لري که یا کې لري نو تاسو بیا مراجعه وکړئ. څلورمه موضوع ده وایي جنسي رابطې غوښتلو احساس ډیروالی یا کموالی، دا هم جدي مشکل دی. که په دغه 4 کې تاسو تفاهم نه سره لري نو تاسو جنسي مشکل لري او باید تداوی وکړئ. وایي ځان نورو سره مه پرتله کوئ. جنسي روابط منحصر به فرد دي. وایي لکه چهرې چې فرق لري دغه رقم جنسي مشکلات هم د انسانانو د فرق لري او تاسو باید دا درک کړئ. که تاسو غواړئ دغه اخري موضوع ډیره مهمه ده. وایي هغه وخت تاسو جنسي مشکلات لري چې تاسو میړه معاینه په دا 4 نقطو کې اختلاف د نظر ولري. یو د جنسي رابطې تعداد دی، د څومره جنسي آله شخه کیږي، د جنسي رابطې غوښتلو احساس ډیروالی یا کموالی، د انزال سرعت او یا نه انزال کېدل دي. ډیر وبخښئ دا ویډیو اوږده سوله، ما هم د دا ویډیو دپاره ډیر څېړنې رااخیستې وي او ستاسو سره مې شریک کړلې. یعنې که په دغه ویډیو کې تاسو خپل په ځان کې خپل په جنسي رابطه کې مشکلات حس کوئ نو بیا تاسو هڅه وکړئ چې مراجعه وکړئ ډاکټر ته تر څو تاسو درمان سي. او ډیره مننه چې تر اوسه مو غوږ راته نیولی و.